جمرحمان افګار صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو سره خپل شعرونه شریک کړي. جمرحمان افګار صاحب. جناب محترم د دې ونډې صدر پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب او زما نورو ملګرو د قلم قبیلې وخت ډېر ناوخته دی نو په شعرونو به اکتفا وکړو. د ملګرو ته مبارکي به هم د زړه نه قبول لیکي چې یو څو شعرونه دي شاکر صاحب چې دا ستا د سترګو بلا زور دی ورته نشم کتی، دا ستا د سترګو بلها زور دی ورته نشم کتی، د سرو بسرو پکې شور دی ورته نشم کتی. او اوس خو د خدای دپاره سترګې دې ستنې کړه رانه، اوس خو د خدای دپاره سترګې دې ستنې کړه رانه، څه بل کړی په ما اور دی ورته نشم کتی. او یو شعر بل دی چې یو خوا حیا او پښتو بل د محبت تقاضې، یو خوا حیا او پښتو بل د محبت تقاضې، دا مخامخ د اشنا کور دی ورته نشم کتی. چې یو خوا حیا او پښتو بل د محبت تقاضې، دا مخامخ د اشنا کور دی ورته نشم کتی. او غزل مطلب دی چې د خپل نیمګړي هر ارمان قصه به ګور له یوسم، د خپل نیمګړي هر ارمان قصه به ګور له یوسم، د دې زخمی زړه د درمان قصه به ګور له یوسم. او څومره دردناکه ده ترخه ده په خوله چرته راځي، څومره دردناکه ده ترخه ده په خوله چرته راځي، نشم ویلی د جانان قصه به ګور له یوسم. او مننه چې د لاسو د خپو تڼاکې اوبه اوبه دي شاکر صاحب، چې د لاسو د خپو تڼاکې اوبه اوبه دي، د خپل مزدور او د دهقان قصه به ګور له یوسم. او چې ماتې نه کړم د رسم او رواج فیصلې، چې ماتې نه کړم د رسم او رواج فیصلې، بیا د خپل کلي د خان قصه به ګور له یوسم. او بل شعر دی چې هغه د شونډو په سر هغه ستا څو لوظونه، هغه د شونډو په سر هغه ستا یو څو لفظونه، دغه زما او ستا د ځان قصه به ګور ته یوسم. او دا چې شلولی ستا د ظلم او وحشت لاسونو، دا چې شلولی ستا د ظلم او وحشت لاسونو، د دې ریښې ریښې ګریوان قصه به ګور له یوسم. او مقطع دی چې افګاره څومره ظالمان دي څوک مې چرته اوري، افګاره اقبال صاحب افګاره څومره ظالمان دي څوک مې چرته اوري، پټه په خوله د دې جهان قصه به ګور له یوسم.